مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د بدر د غزا هغه واقعات بیانول چې د قریشو لشکر د مکې مکرمې څخه رهیسو کم وخت چې تر جحفې تیر سو د ابو سفیان د طرفه نوې خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځي. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاص کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار رهي و، مګر همیشه ویش او په احتیاط کې و. د معلوماتو د پاره مخته خلق لیږل او ده هم د هر چا څخه پوښتنه کول. اوس چې بدر ته نږدې سو، دی تر قافلې د مخه سو تر څو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی او د هغه نفر څخه چې د اوبو پر غاړه ناست وو د لارې د احوال او د مدینې منورې د مسلمانانو د لشکر پوښتنه وکړه. هغه ویل ما داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې ستا د پاره دې بد وبولم، مګر یو دوه سپاره مې ولیده چې دغه غونډۍ سره اوشان چوکړه او د اوبو څخه اوبه واخیسته او بیا ولاړه. ابو سفیان ژر د هغو د اوشانو د چوکېدو ځای ته ورغلی. هلته د اوشانو پوچې پرتې وې، پوچې یې ماتې کړې، په پوچو کې یې د خرما مندکې ولیدې. ویل والله دا د مدینې د خلقو واښه دي چې اوشانو ته ورکوي. ابو سفیان پوسو چې دا خلق د مدینې منورې و، ځکه په عربو کې هیڅ او اوشانو ته خرما نور کول بیل مدینې منورې د خلقو څخه. دا ځکه چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډیره و چې اوشانو ته به ورکول. ابو سفیان ډیر ژر و قافلې ته ځان ورساوه. قافلې د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تیرېده واړول او د دریاب د غاړې و غربي طرف ته رهي کړه. د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاصه سوه چې د مسلمانانو د لشکر په لاس دی ورسي او هغه حال یې د کفارو و لشکر ته ولېږي کم چې په جحفه کې و هغو ته ورسېدي چې ول قافله خلاصه سوه او ستاسې وراتګ ته ضرورت نشته. اوس چې د کفارو و لشکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېدي، لشکر د بیرته تلو اراده وکړه، مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو ولاړ چې بدر ته ور نسو. 3 ورځې هلته تیرې نکو، اوشان حلال نکو، کبابونه او شرابونه ونخورو، منځیانې غزلې راته ونه وایي. عرب دغه زموږ راوتل او هلته اوسېدل وانه وري، بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي. د ابو جهل پر دغه خبرو سربیره اخنس ابن شریق و کفارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه، خو چا د خبره ونه منل.
نو په خپل اخنس ابن شریق او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې د هغو رئیس وو د مکې مکرمه پر طرف رئیس وو. نو د بني زهره څخه چې د 300 نفرو په شاوخوا کې و یو نفر هم و بدر ته نه دی حاضر شوی. او د بدر د جنگ تر نتیجې ورسته د بني زهره قبیله همیشه د اخنس دغه نظر او موقف ستایه او د همیش د پاره دی په دوی کې عظیم وو او د خبره منل کېده. بنو هاشم هم غوښته چې مکه مکرمه ته ولاړ شي، خو ابو جهل ورته ټینګ شو، ویل ترڅو چې موږ ټول مکه مکرمه ته ځو په دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مجرا کېږي. خو بیا هم د بني هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې قوم وو او د مالو د خلاصوالي لپاره راغلي و او اوس د مالو مسله پای ته ورسېده. که اوس پاتې سي او جنگ وکي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وي چې هغه هم د بني هاشم څخه دی. نو د بني هاشم هم ډیر نفر و مکه مکرمه ته رئیس و، فقط څو نفر د ابو جهل په زور پاتې سو. د پاتې نفرو د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه هم د جنگ په شوق نه بلکې په دې سبب پاتې سو چې په آینده کې قریش پیغور ورنکي. اوس نو د بنو زهره تر رجوع ورسته د کفارو لشکر د 100 نفرو په شاوخوا کې وو چې د بدر پر طرف رهیسو، ترڅو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شایه په هغه منطقه کې واړول چې عدوه القصوى ورته ویل کیږي. موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لشکر بیان درته کاوه. اوس د مسلمانانو لشکر ته راسي. د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته پلار کې په وادي زعفران کې وو چې د لشکر استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړي. یا خدا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وحی په واسطه راغلی چې قافله تیرسوه او د قریشو لوی لشکر را رهیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه شو چې د یوې خونړۍ جګړې څخه بل چاره نشته. اوس باید خامخا داسې یو اقدام وسی چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت، جرأت او جسارت ښکاره شي. ورونو په دې کې هیڅ شک نشته که دغه د کفارو لشکر پرېښول سوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غوښتنې پر قسم شپې تیرې کړي، دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای. د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین وو چې په نتیجه کې شاید اسلامی حرکت یو بې روحه جسد پاتې سوی وای. او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې یې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودي هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوري پیدا کول. پر دې ټولو سربېره آیا یو چا د دې ضمانت کولای شوی چې د کفارو لشکر دی د دې څخه منع کی چې مدینه منورې ته دی پسې ورنسي او دغه جنگ دی د مدینه او قلاو ته ورنقل نکي او مسلمانان دی د خپل کورو په مابین کې ونه وژني؟ یا هیڅ کله دا کارونه لري او ناممکن نه و. کچيري د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاتګ او سستی، جبن او بهیمتی سوي وای، د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه به ډیر بد اثر کړی وای. د حالاتو د دغه یو دم او نابوبره خطرناک کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عسکري مشورتي فوق العاده مجلس جوړ کړ چې په هغه کې ودغه اوسنی او خطرناک وضع ته اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افراد څخه د رائے او نظر غوښتنه وکړه. د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولارسو ویل یا رسول الله درځه دغه خپل راوتل پرکه او موږ ستامل ګریو. نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت خبري وکړه او کښینسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکړه او بیا یې وویل اے خلکو مشوره راکړئ
دا وار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مثل خبرې د خیر دعا وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ هم کښینستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ای خلق مشوره راکړئ. دا ور مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو. هغه صحابي چې دغه قصې روایت کوي وایي د بدر په ورځ مې د مقداد څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه خبرې د جنت په حورو او نعمتونو ورکو. مقداد رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او ویل یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار درځه چې ستا رب په هغه امر کړی او موږ ستا سره یو. په والله موږ به تا ته داسې ونوایو لکه بني اسرائیل چې و موسی علیه السلام ته ویل چې ویل ته او ستا رب لاړ سي جنگ وکي او موږ دلته ناست یو. بلکې موږ مسلمانان وایو ته او ستا رب جنگ وکي او موږ هم ستاسو په ملګرتیا جنگ کوو. په والله یا رسول الله کته موږ د برک الغماد پر طرف رهي کې موږ به تر هغه ځایه په ټنګ در سره ملګری یو تر څو چې ته ورسېږې. اوس نو برک الغماد څه شي دی؟ د دې د پاره چې د مقداد رضی الله تعالی عنہ دغه خبرې په عظمت او لویوالي پوسو. برک الغماد په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینه منورې څخه تر هغه ځایه پورې 14 لوی او قوي قبیلې پرتې دي چې ټول هم د اسلام او مسلمانانو سرسخت دشمنان دي. نو مقداد رضی الله تعالی عنہ ویل دا نه چې ته موږ وایو جنگ ته بیايه او موږ در سره ځو، بلکې کوم 14 لوی او خطرناک جنگو ته رهي کې بیا هم موږ ستا سره یو نه در څخه جلا کیږو تر څو چې وبرک الغماد ته ورسېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په خبرو خوشاله سو او دته هم د خیر دعا وکړه. مقداد کښینستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ای خلقو مشوره راکړئ. ورون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی هر وار وایي مشوره راکړئ؟ ځکه دغه درې مشران چې خبرې وکړې د مهاجرینو څخه ابو بکر، عمر، مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو شمیر په لشکر کې کم و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه چې د انصارو نظر معلوم کړي ځکه د لشکر اکثریت دوی و او د جنگ درندوالي به هم د دوی پر اوجوي او هغه د عقبه بیعت چې د انصارو سره سوی وو هغه هم پر دوی دا نه لازمول چې تر مدینه منورې د باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره وجنګیږي. ځکه هغه بیعت داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راسي دوی ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي او دا اول جنگ دی چې انصار په هغه کې ګډون او اشتراک کوي. نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ای خلقو مشوره راکړئ او مقصد یې انصار و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مقصد د انصار قومندان او د هغو د بیرغ اخیستونکي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پوسو او ویل یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پښتنه سره موږ انصار مقصد یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو یا سعد رضی الله تعالی عنہ ویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی او موږ پر دغه چې ستا اطاعت وکوو عهد او وعده در سره کړی دی. یا رسول الله د کوم شی اراده چې د کړی ده هغه عملی ک قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلی کته موږ و دغه دریاب ته په داخلي دو سره امر کې موږ بستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر نسی پاته. موږ هیڅ کله په دې نه ناراضه کیږو چې ته موږ زموږ د دشمن سره مخامخ کې. موږ په جنگ کې صابر یو، د دشمن سره په مخامخ کېدو کې صادق یو او شاید الله عزوجل زموږ څخه داسې کارونه درښکاره کړي چې په هغه سره ستا سترګې خېږي. موږ د الله عزوجل په برکت رهیکه. سعد رضی الله تعالی عنہ ډېر خبرې وکړې چې مقصد او نتیجه یې دا و چې موږ ستا انصار ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې کوي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنہ په خبرو ډیر خوشاله سو او وی فرمایل زیری در کوم چې الله عز وجل په یو دغه دوه شیانو وعده را سره کړی ده، یا قافله یا لشکر. یعنی مدینه منوره ته ناکام نزو، یا به قافله واخلو یا به پر لشکر کامیاب سو. او په والله لکه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وزایو ته ګورم، په دغه زیری مسلمانان هم خوشاله سو. ورونو دا خو په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وي، مګر په افرادو کې د ځینو خلقو زړونه په تشویش کې سو او دغه خنړی جګړې څخه وبېرېده، ځکه دوی د قافلې د پاره راوتلی و، نه د جنگ د پاره. دا هغه کسان دي چې الله عز وجل د سورة الانفال په 5 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي کما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. یعنی بشکه چې تستا رب د خپل کور څخه په حق سره استلی وي او بشکه یو ډله د مؤمنانو د دغه جنگ څخه ناخوښه و. دغه آیات شریف ترجمه دوه اړخ لري. یو دا چې الله عز وجل وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې تستا رب و دغه قافله او جنگ ته د خپل کور څخه راوېسته. ځینې خلق دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل اراده و دغه قافله او جنگ ته راووتی، مګر یا الله عز وجل وروېستی. ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل سو چې خرجت من بیتک، ته د خپل کور ورووته، بلکې فرمایي اخرجك ربك من بیتک، یعنی ستا رب ستا د کور څخه وروېسته. دوهم دا چې د مسلمانانو د زړه حال رب عز وجل ښکارا کوي او فرمایي بشکه یو ډله د مؤمنانو د دغه جنگ څخه ناخوښه و، د هغو صرف قافله خوښه و، نه جنگ. او بیا هم رب عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي وتودون ان غیر ذات الشوکه تكون لكم. او ستاسو خوښه و چې بشکه هغه به وسلې به زحمت به اغزوی ډله د ستاسو وي، یعنی قافله مو غوښته نه جنگ. ورونو دغه د ځینو مسلمانانو د زړه پټ حال نه په سیرت کې ستا او نه په قصه کې څوک بیانولای شي، ځکه دا پټ حال دی چاته نه دی معلوم، مګر دغه د زړه حال د زړه مالک په قران مجید کې ښکارا کوي. د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دی راغلی چې د ځینو خلقو جنگ نو خوښ او د جنگ اراده نه درلوده، مګر انسان بشر او عاجز دی. خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی. هغه فرق دا دی هغه کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و نه جنگ، خو کوم وخت چې جنگ مخ ته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړي. دوی د مالو د ګټې په امید راوتلی و او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېده. دوی ته معلومه سوه چې د قریشو لشکر د 1000 نفرو په شاوخوا کې دي او ټول هم پوره مسلح دي. 200 د آس پاره پکښې دي، اوښان یې د لشکر تر شمیر زیات دي، مالی قدرت یې هم ډیر زیات دی. بالمقابل مسلمانان 300 او 100 نفر دي. په ټول لشکر کې فقط 2 آس لري او نور ټول تقریبا پیاده او پر پښو دي او دوی د قافلې په امید راوتلی و. خو کوم وخت چې جنگ مخ ته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي. په جنگ کې قائم او ثابت ودرېده، شاته نه ولاړ، د خپل خواهش او غوښتنو متابعت یې ونه کړ. هغه څوک چې د قافلې په تمع راوتلی وو کوم وخت چې جنگ شروع شو بلا تردد او تشویش په همت او مړانه په جنگ کې ودرېدی. نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړي. هغه خلق یعنی اصحاب کرام ملائکه یا بل ډول انسانان نه و، هغه هم د دنیا تمع درلوده، دنیا یې خوښه و، مګر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشي نه کول. نو ځکه د نصر او بری مستحق و. ان تنصروا الله ينصركم، کتاسي د الله جل جلاله د دین نصرت وکي الله جل جلاله به ستاسي نصرت وکي.
اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لشکره سره د زعفران څخه د بدر و طرف ته ورهیسو او هلته یو بدر ته نږدې په عدوه الدنیا کې واړول. څرنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای نه دي خبر چې چیرې دي، که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي خو یو په بل حال نه لري. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیه د پاره د هغه چا په ملګرتیا رهیسو چې په غار او هجرت کې د لارې ملګری وو، یعنی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره راووتی غواړي چې د کفارو د لشکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو و لشکر ته نږدې ګرځیدل چې پر یو سپینږیري عرب پیښ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سپینږیري څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پوښتنه وکړه او په عین حال کې دغه دوه لشکرو پوښتنه هم ځنی وکړه چې چیرې بوي. سپینږیري وویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسو راته ونه وایاست چې تاسو د چا څخه یاست، یعنی څوک یاست. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل کته موږ خبر کو موږ به هم تا خبر کو. سپینږیري وویل یعنی دغه په دغه دی، یعنی خبر په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو. سپینږیري وویل خبر کړسوم یا راته وویل سو چې محمد او ملګری په پلانې ورځ راوتلی دي، نو که هغه چا رښتیا راته ویلي وي چې دا خبره راته ویلې دي نو به دوی نن ورځ پر پلانې ځای وي هغه ځای وریاد کی چې مسلمانانو اړولي و او راته وویل سو چې قریش په پلانې ورځ راوتلی دي، نو که هغه سړي رښتیا راته ویلي وي نو قریش نن په پلانې ځای کې دي. بیا یې هم د هغه ځای وریاد کی چې واقعا قریش حالت اړولي و. سپینږیري چې خپل خبر ووایه ویل نو تاسو د چا څخه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ د ابو څخه یو او ځینې رهیسو. او سپینږیري د ځان سره وایي د کوم ابو څخه بوي؟ آیا د فلاني ابو څخه که د فلاني ابو څخه؟ دغه منطقه د ابو نمونه د ځان سره یادوي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې موږ د ابو څخه پیدا سوي یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کیږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکړي او دا توریه په جنگو کې جائزه او روا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف ونه ویل، صرف د یو مقصد وو او د په خیال بل شی ورغلی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې کفار ډیر نږدې دي، خو د دغه ورځې په ماښام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو استخباراتي ډله ولېږل چې د دشمن معلومات وکړي چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام او سعد ابن ابي وقاص د خپل ملګرو سره و. دغه ډله د بدر و ابو ته ورغله. هلته دوه نفر ونیول چې د قریش و لشکر ته ابو وړلې. دغه دوه نفر یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه مشغوله و او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړ. ویل تاسو څوک یاست؟ دوی ویل فلانی او فلانی. څه وظیفه لري؟ ویل موږ د قریشو د ابو مسؤل نفر یو، موږ یې راولېږلو چې دوی ته ابو وروړو. څوک در سره دي؟ ویل د مکې لشکر. مسلمانانو پر اواچول وهي او ورتوای یا تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ دوی وایي والله موږ د قریشو د لشکر څخه یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي. وایي یا تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست او وهي. ترڅو چې هغه دوه نفر ودې ته مجبور شو ویل هو موږ د ابو سفیان د قافلې څخه یو او دوی پرې شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لمانځه څخه فارغ شو نو یې مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل سبحان الله چې رښتیا یې درته ویل وهلمو چې درواغ یې درته وویل پرې مو شول. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو څخه پوښتنه وکړه چې د قریش حال راته ووایست. دوی ویل قریش دغه غونډې تر شا په عدوه القصوا کې دي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوی څو نفر دي؟ مریان ویل ډیر دي. ویل عدد یا شمیر یې څو دي؟ ویل حساب یې نه دی را معلوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د ورځې څو اوښان حلالوي؟ ویل یوه ورځ نه او بل ورځ لس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل قریش د 900 او زرو په مابین کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې د قریشو د اشرافو څخه څوک ورسره دي؟ ویل عتبه او شیبه چې ورونه او د ربيعه زامن و، ابو البختري ابن هشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، تعیمه ابن عدی، نضر ابن الحارث، زمعه ابن الاسود، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف او نور هم د قریشو مشران وریاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اصحاب ته مخ ور واړاوه. ویل مکه د خپل انې ټوټې درته راغورځولې دي. خیر په دغه شپه چې مسلمانان په عدوه الدنیا کې دي د الله جل جلاله په امر ځینې کارونه وسو چې مسلمانانو ته یو څه اسانتیاوي جوړ کړي چې یو د هغو کارو څخه الله جل جلاله باران و اوراوه. مسلمانانو خو اوبه نه درلودي او اوبو ته ضرورت درلودي، نو الله عز وجل دون باران پر و اوراوه چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړ. نور تکلیف او ضرر یې نور ورساوه. ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران و اورېدی چې ریګنم ځکه په سخته او کلکه سوه او تک پر آسانه سو. خو دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډیر شدید باران چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړ. کفار تر میدان جنگ پورې په خټو کې ولاړ چې په خټو کې تک کول سخت او مشکل دي او سړی ستړی کوي. نو کفار د جنگ و منطقه ته ستړي او هلاک ورسېده او د مسلمانانو په منطقه کې نرم او نمنمک باران وو. د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړ، ځکه یې ورته کلکه کړه چې د دوی تک پر آسانه سو او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالب سو. په دغه شپه ټول بېده سوه. دا هم په دې سبب چې مسلمانان هوسا سي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم، خو خوب دونه را باندې غالب سو چې بېده بسوم او توره به مې د لاسه څخه ولوېده. او دغه کیفیت چې توره به مې د لاسه څخه ولوېده 7 واره راته پېښ سو. نو ټول مسلمانان بېده سوه، حتی پیردار یې هم بېده سو. الله عز وجل د مسلمانانو د دغه شپې کیفیت هغه سړی وو چې په سریه النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل سو. نو ویل د هغه دیت ته ورکه او خلق د جنگ څخه خلاص کړه. عتبه ویل دا کار مې وکړي، زه د هغه د دیت او هغه مالو ضامن یم چې ځینې اخیستل سوي دي. او بیا یو حکیم ته ویل ته و ابن حنظلیه ته ورسه. حنظلیه د ابو جهل مور و، یعنی ته و ابو جهل ته ورسه، ځکه زه پوهېږم چې بل څوک خلق و جنگ ته نه مجبور کوي بېله ده څخه. حکیم د ابو جهل پر طرف ورهیسو او عتبه ابن ربيعه په خلقو کې ودرېدی. ویل یا معشر القریش، په والله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سي، څوک وژني؟ ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژني، او چې دوی مړکو دا نو څه پیښیږي؟ هغه دا پیښیږي کوم وخت چې مکه مکرمه ته ولاړ سو بیا به هر یو د ورور وقاتل، د پلار وقاتل یا د اکا د زوی وقاتل ته ګوري. د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړ کم، هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی، او سبب په مکه کې ماته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري او یو د بل څخه به مبد راځي. نو مکه ته درځي محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره پرېږدي. که هغه ووجي دا هغه شی دی چې تاسو یې غواړئ. حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی، هغه خپل زغره تیاروله. حکیم ورته وویل یا ابا الحکم، زه و تا ته عتبه دغه مسئلې د پاره را لېږلی یم. ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي. نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې فیصله نوي کړي. او عتبه په دې سبب تګ غواړي چې په مسلمانانو کې د زوی دی
مقصد حذیفه ابن عتبه او هغه په خواله مسلمان سوی وو او هجرت یې کړی وو. ورونو د مکه د سردارانو د هر یو کوشش دادی چې د ټوله مکه مکرمه عمومي مشر سي، ځکه مکه مکرمه یو عمومي مشر نه درلودي. هو د قریشو مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دي، خو یو عمومي مشر نشته. نو اوس د مشرتوب د پاره موقع برابر ده او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکارا کړي. او ابو جهل د مشرتوب د پاره موقع پیدا کړ، ځکه خلق د جنگ یا تګ د پاره قطعي نظر نه لري، په شک او تردد کې دي. او ابو جهل وبېریدي چې د تګ یا بیرته رجوع طرف غالب نشي. نو یې ډېر ژر عامر ابن الحضرمي راوغوښتي. عامر ابن الحضرمي هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه پر رجب کې ووجل شو. یعنی عامر د هغه عمرو ابن الحضرمي ورور وو چې د عبد الله ابن جحش د سریه د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وجل شوی وو. او اول هغه سړی وو چې د مسلمانانو د طرفه وجل شوی وو. قصه یې مخکې بیان شوې ده. یعنی د هغه مقتول ورور یې راوغوښتي او ورته ویل یا عامر، عتبه چې ستا حلیف هم دی، غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوزي او ستا د ورور کسات او بدله پریږدي. او ته اوس په خپل سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلای سو. نو ولاړ د خپل ورور د بدله اخیستلو بیان وکړه. عامر هم واقعا خپسو چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کیږي. نو د لشکر په مابین کې کښېنستی، خاورې پر سر بادوي او په زوره چغې وهي، وا عمرا وا عمرا، ځکه د ورور نوم یې عمرو. او ویل زما د ورور انتقام پرېږدئ او تاسې ځئ، په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښی. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ سو. او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطل سو. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالب سو. کم وخت چې مشرکان د عدوه القصوى څخه رابار سو او تر غونډۍ راواوښته او دوه لشکرو سره ولیده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهی دغه قریش دي په خپل فخر او غرور سره راغله، ستا دشمنی کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهی ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربيعه په قریشو کې ولیدي چې پر سره اوس سپور وو، ویفر هغه سره به همیشه په شنامه یادېږي. عتبه ویل هغه خیر چی شي دی یا حکیم؟ حکیم ویل خلق پر چی شي او د څه لپاره وژنو؟ موږ د خپل قافلې د خلاصېدو لپاره راغلی وو او هغه خلاص شو. نو اوس خلق و مکې ته پر رجوع سره امر کړ او د عمرو ابن الحضرمي دیت پر خپل غاړه واخل. عمرو ابن الحضرمي هغه سړی وو چې په سریه النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووجل شو. نو ویل د هغه دیت ته ورکړه او خلق د جنگ څخه خلاص کړ. عتبه ویل دا کار به وکړي، زه د هغه د دیت او هغه مالو ضامن یم چې ځینې اخیستل سوي دي. او بیا یو حکیم ته ویل ته و ابن حنظلیه ته ورسه. حنظلیه د ابو جهل مور و، یعنی ته و ابو جهل ته ورسه، ځکه زه پوهېږم چې بل څوک خلق و جنگ ته نه مجبور کوي بېله ده څخه. حکیم د ابو جهل پر طرف ورهیسو او عتبه ابن ربيعه په خلقو کې ودرېدی. ویل یا معشر القریش، په والله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سي، څوک وژني؟ ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژني، او چې دوی مړکو دا نو څه پیښیږي؟ هغه دا پیښیږي کوم وخت چې مکه مکرمه ته ولاړ سو، بیا به هر یو د ورور وقاتل، د پلار وقاتل یا د اکا د زوی وقاتل ته ګوري. د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړکم، هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی، او سبب په مکه کې ماته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري او یو د بل څخه به مبد راځي. نو مکه ته درځي محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره پرېږدي. که هغه ووجي دا هغه شی دی چې تاسو یې غواړئ،
حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی هغه خپل زغره تیاروله. حکیم ورته وویل یا ابا الحکم زه و تا ته عتبه دغه مسئلې د پاره را لېږلی یم. ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې فیصله نوي کړي. او عتبه په دې سبب تګ غواړي چې په مسلمانانو کې د زوی دی. مقصد حذیفه ابن عتبه او هغه په خاله مسلمان سوی وو او هجرت یې کړی وو. ورون د مکه د سردارانو د هر یو کوشش دادی چې د ټوله مکه مکرمه عمومي مشر سي. ځکه مکه مکرمه یو عمومي مشر نه درلودي. هو د قریشو مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دي خو یو عمومي مشر نشته. نو اوس د مشرتوب د پاره موقع برابر ده او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکارا کړي. او ابو جهل د مشرتوب د پاره موقع پیدا کړ ځکه خلق د جنگ یا تک د پاره قطعي نظر نه لري په شک او تردد کې دي. او ابو جهل و بیرېدی چې د تک یا بیرته رجوع طرف غالب نشي. نو یې ډېر ژر عامر ابن الحزرمي راوغشتي. عامر ابن الحزرمي هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه پر رجب کې ووجل شو. یعنی عامر د هغه عمرو ابن الحزرمي ورور وو چې د عبد الله ابن جحش د سریه د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وجل شوی وو. او اول هغه سړی وو چې د مسلمانانو د طرفه وجل شوی وو. قصه یې مخکې بیان شوې ده. یعنی د هغه مقتول ورور یې راوغشتي او ورته ویل یا عامر عتبه چې ستا حلیف هم دی غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوزي او ستا د ورور کسات او بدله پریږدي. او ته اوس په خپل سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلای سو. نو ولاړ د خپل ورور د بدله اخیستلو بیان وکړه. عامر هم واقعا خپسو چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کیږي. نو د لشکر په مابین کې کښېنستی خاورې پر سر بادوي او په زوره چغې وهي وا عمرا ځکه د ورور نوم یې عمرو. او زما د ورور انتقام پرېږدي او تاسو ځئ په والله که ستاسو څخه د یو چا زوی وای انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښی. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ سو. او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطل سو. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالب سو. کوم وخت چې مشرکان د عدوه القصوى څخه رابار سو او تر غونډۍ راواوشته او دوه لشکرو سره ولیده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل الهی دغه قریش دي په خپل فخر او غرور سره راغله ستا دشمنی کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهی ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربيعه په قریشو کې ولیدي چې پر سره اوس سپور وو وی فرمایل کله قوم په یو نفر کې خیر وي هغه به دغه سره اوس په خاوند کې وي کله د خبره منلې وای سملاري وشول. اوس نو دواړه لشکره د عدوه الدنيا او عدوه القصوى په مابین کې په بدر کې مخ په مخ سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د صفو په سمولو او ترتیبولو مشغول سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لشکر د ټوله یو قطار او یو صف ودرېږي. لشکر یې د پخوانیو جنگو پر طریقه چې لشکر به پر 5 حصو ویشل کېدی نه کی جوړ. ورونو تر دې د مخه چې به همیشه جنگونه کېده لشکر به پر 5 حصو ویشل کېدی. مقدمه، مؤخره، قلب، میمنه، میسره. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه کړ بلکې د ټول لشکر څخه یو قطار جوړ کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر صف برابروي یو عجب واقعه پیښ شوه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې یو لښته و او صف یې ترتیباوه. په صف کې پر یو سړی راغلی چې نوم یې سواد وو او تر صف د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل سم ودرېږه یا سواد او تر دې تیر شو. د هغه چې پر راغلی بیا هم سړی تر صف یو څه د باندې وو.
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سړی پر نس پلشته ووهه او ویل په سب کې ودرېږه یا سواد. سړی عجبه خبره وکړه، ویل یا رسول الله خوش دې کړم او زه قصاص غواړم، یعنی خپله بدله غواړم، لکه څرنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم. ورونو لښته کوچنۍ وه او په زور یې هم نه دی وهلی، په کراره سره یې پر دا نس ووهه. خدای وای خوش دې کړم، خپله بدله او قصاص غواړم. نور صحابه کرام ورته وایي سړی ته څه وایې؟ دا رسول الله دی. سړی وایي هو دا منم، خدا بیا زما حق دی، خوش یې کړم بدله غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا د حق دی. لښته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لڅ کړي، ځکه د هغه سړي نس لڅ و. سړی ور وغورځېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نس یې مچ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو او ویل یا سواد دا څه کار و چې تا وکړي؟ سړی ویل یا رسول الله دا حال خو ته وینې، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس ووژل سم، نو ما دا اراده وکړه چې آخري کار مې ستا سره وي، چې زما پوست ستا د پوست سره وموښلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او اخلاص دغسې و. خیر کوم وخت چې د لشکر صفونه جوړ سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اوامر ولشکر ته بیان کړ. ویل جنگ به تر هغو نه شروع کوئ چې زما آخري امرونه درته رانسي. او بیا یې مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یوه خاصه لارښوونه وکړه او ویې فرمایل کوم وخت چې مو کفار په غشي ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ او حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.